د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو په 18مه سرمشریزه کې د ګډون په موخه آذربایجان ته ولاړ. ټاکل شوی ملا عبدالغني برادر به دغه سفر پر مهال د ایکو سازمان د 18مې سرمشریزې په عمومي غونډه کې د وینا ترڅنګ د آذربایجان له یو شمېر چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د اړیکو د پراختیا په اړه هم ناستې ولري. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO وايي له 2024 زیږدیز کال راهیسې افغانستان کې تر 2000 ډېرې ساده او له اقلیم سره برابر شنې خونې جوړې کړې دي. په دې شنې خونو کې ګټه اخیستونکې کورنۍ کولی شي تازه سبزیجات وکري، خپل د خوړو رژیم ښه کړي او د اضافي تولیداتو د پلور له لارې عاید ترلاسه کړي. د افغاني سرې میاشتې ټولنیز لوګر ته د خپل سفر پر مهال د محمد اغې او ازرې ولسوالیو په شاوخوا 200 سیلاب ځپلو کورنۍ بیړنۍ مرستې وویشلې. هغه ویلي لوګر کې د روغتونو له امله ګڼ شمېر کسان ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي او اړتیا ده چې د حکومت سربیره نړیوال بنسټونه هم دغلته د سیلاب ځپلو کورنیو لاسنیوی وکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان اعلان کړی چې د روان کال په جون میاشت کې څه باندې 255,000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي او د بودیجې کمښت د مرسته رسولو په برخه کې د دغه سازمان او شریکانو خدمات له ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد نړیوال سازمان مشر د وضعیت په اړه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې کورنۍ یوازې له خپلو جامو سره هیواد ته راځي، خوړو، روغتیایي پاملرنې او ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. امنیتي مسؤلین وايي د کندهار ښار د 5مې حوزې مربوطاتو کې یو ځوان چې لامل یې رواني ستونزې په ګوته شوي ځان وژنه کړې ده. دغه ورځ د کاپیسا مرکز محمود راقي ښار د 5مې امنیتي حوزې مربوطاتو کې یو بل ځوان د مالي ستونزو پر سر له خپل پلار سره تر لفظي شخړې وروسته ځان وژنه کړې ده. ځان وژنه د اسلام له نظره حرامه ده. که یو څوک د رواني او کورنۍ ستونزو له امله د دې لویې ګناه ترسره کولو په فکر کې شي باید پوه شي چې د مرستې او ملاتړ لارې شته. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وايي نړیوال سازمانونه باید خپل خدمات د روغتیا له نوې ملي پالیسۍ سره سم تنظیم کړي او د کړنو پر مهال د یادې پالیسۍ ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د یاد وزارت سرپرست دغه څرګندونې د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف ادارې د بیل ګیټس بنسټ او په کابل کې د ماشومانو د ګونځان پر ضد مبارزې ادارې د اساسو په ګډون له یوه لوړپوړي پلاوي سره په لیدنه کې کړي دي. کرکټ بورډ وايي د افغانستان د شل اوریزه غوړلیک یا APL T20 د پیل او ترسروي تړون 13 ورځ د متحده عربي اماراتو کې له یو مشهور پانګوال شرکت سره لاسلیک شو. مسؤلین وايي یا تړون 10 کاله اعتبار لري. او د هند په تلناګا ایالت کې 13 ورځ په یو فابریکه کې چې لامل یې تر اوسه نه دی معلوم چاودنه شوې، 9 کسان پکې وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. مسؤلین وايي د فابریکې ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلې او لا هم پلټنې روانې دي. وروسته به معلومه شي چې نور کسان هم تر خاورو لاندې شته او که نه. نن سه شنبه هم په یو بله پیښه کې د هند د تامل نادو ایالت د سیواګاسي صنعتي کمپلیکس په یو فابریکه کې د اور لګېدنې له امله 15 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي.